من وزیر صاحبان او شیخ کرام په مجلس کې حاضر د کابل ولایت د علماو شورا قدرمن رهبری او ټول حاضرینو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر د خوشحالي ځای دی چې د رب جل جلاله په نصرت باندې نن په هغه ځای کې چې د اسلام او د مسلمانانو پر ضد به تصمیمونه نیول کېدل، نن د اسلام د تطبیق د مسلمانانو د استحکام د علم او د علماو د ترقی مجالس منعقد کیږي. د رب جل جلاله عظیم حمد دی. قدرمنو شیخ کرامو، علماء کرامو، د علم د علماو شان د هغوی سره د مشورې شان تاسو ټول حاضرینو ته معلوم دی، خو بیا هم چونکې پر موده داسې وه چې په دغه متعلق باندې زه مختصره خبره وکړم. اول قدم خدا د خوشحالي ځای دی چې داسې یو مجلس دی. حضرت سهل ابن عبدالله تستری رحمه الله فرمایي: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. که د چا دا خوښ وي چې د پیغمبرانو مجلس وګوري، هغه د علماو په مجلس کې حاضر سي، د علماو مجلس ته وګوري، دا د پیغمبرانو مجلس دی. ابن قیم رحمه الله فرمایي چې وجه دا ده انبیاء علماء په اعتبار د علم د پیغمبرانو وارثان دي او انبیاء د رسولانو خلیفګان دي. نو د رسول د نبی د خلیفه او د وارث مجلس همداسې دی لکه څنګه د رسول د نبی مجلس. دا یو صوفي بزرګ عالم دی، دا یو وینا ده. حضرت سفیان بن عیینه رحمه الله فرمایي: ارفع الناس منزلتن، په اعتبار د منزلې او د مقام لوړ خلک هغه خلک دي چې په مابین د الله او په مابین د بندگانو کې وایسته وي، وهم الرسول والعلماء. هغه پیغمبران دي او علما دي. نو د علماو شان، د علماو مقام موږ تاسو ته معلوم دی چې رب جل جلاله په صراحت په خپل کتاب کې ذکر کړی: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجواب لا انما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. او پیغمبر علیه السلام په ډیرو روایاتو کې ذکر کړی: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. رب جل جلاله علما په ډیر لوړ شان نازولي. وجه یې همدا ده چې علما په ټولنه کې، په مسلمانه ټولنه کې د داسې یو حیثیت څخه برخوردار دي، داسې یو خدمت او مکلفیت یې په غاړه کې دی چې هغه د هغه خدمت او د هغه مکلفیت په شان باندې نور خلک هغه مکلفیتونه خدمتونه نه لري. د یوې خوا څخه پیغمبري خلافت دی، پیغمبري وراثت دی، او د بلې خوا څخه د دنیا د انسانانو ساتل د جهنم څخه او د جنت خوا ته برابرول دي، او د رب جل جلاله د دین اقامه، د الله رب العالمین د دین نفاذ او د جهل ورکول دي. نو مکلفیتونه یې درانه دي، غټ دي، او تر ډیرو سختیو وروسته او در ډیرو زحماتو وروسته بیا دا مقام ته رسیږي. دا مقام هم داسې مقام نه دی چې کله شیخ الحدیث سو، کله عالم سو، کله د علم نسبت ورته وسو چې بیا چې د دنیا د مزایا او صبر خورداري،
بیا به هم د مشکلاتو سره مخ یې، بیا به هم د ستونزو سره مخ یې، بیا به هم د تکالیفو سره مخ یې. نو ځکه رب جل جلاله په دونه لوی اعزاز باندې نازولی دي. وجه یې همدا ده چې خلافت یې بهترین خلافت دی او مشکلات و فعالیت و خدمت عظیم خدمت دی. زموږ ستاسې نننی افغانستان د دې د اصل کلن تاریخ ته وګورو، موږ تاسې په دې میدان کې د علما کرامو کم کردار لرو. 100 کاله یا د 100 کاله څخه د مخه افغانستان په داسې یو حالت کې قرار درلودی چې په هغه وخت کې د افغانستان عنعنه و کلتور و عزت و ایمان و اسلام ټول محفوظ و. خو کله چې حاکمانو دا حرکت شروع کړي د تمدن په نامه باندې، د پرمختګ په نامه باندې، چې افغانستان باید د دنیا سره سیال سي، د افغانانو حیا و عزت ته لاس ور واچوي، د افغانستان د مسلمانانو مذهب و دین ته لاس ور واچوي، دغه علما کرام و چې دغه وخت د نظام په مقابل کې ودرېدل چې موږ در خپل عزت نه تیریږو، در خپل اسلام نه تیریږو، در خپل دین نه تیریږو. د هغه مقابلې 100 کاله پوره سوه. په 100 کاله جریان کې ډېر علما شهیدان لرو، ډېر زندانیان لرو او ډېر تعذیب سوي لرو. در 100 کاله تیرېدو وروسته نن هغه ورځ الله پاک راوسته چې علما الله پاک خپل مقصد ته ورسېده. د افغانانو حیا و عزت و عنعنه و کلتور ټول پر ځای، او هغه چې د علما کرامو غوښتنه وه چې د خدای د دین تطبیق دی، هغه نن الحمدلله په افغانستان کې حکیم دی هغه سته. نو علما کرامو د افغانستان د جامعې دپاره یو ښه کردار ادا کړي، داسې حرکات یې کړي، داسې اعمال یې کړي چې ټول ملت باید د دې شکرګزار سي، د دې د اعمالو، د دې د افکارو، د دې د خدماتو، د دې د قربانیو شکرګزار سي. اوس چې رب جل جلاله اسلامي نظام حاکم کړی دی، اسلامي نظام علماو ته د حاجت و د مشورې په هغه درجه کې دی لکه یو انسان چې خوراک و څښلو څومره حاجت لري، د مسلمان او د اسلامي نظام حاجت و علماو ته د هغه ډېر دی. ځکه وعده مو دا کړې ده چې د الله تعالی جل جلاله دین غواړو، په افغانستان کې د هغه تطبیق غواړو، او من حیث المسلم د رب جل جلاله بندگی مو منلې ده چې موږ مسلمانان یو، الله پاک ستا احکام منو، د خدای پاک د دین تطبیق، د خدای پاک په دین باندې ځان پوه کول یوازینۍ لارې دا ده چې دا چارې علما کرام سرته رسوای شي، د بل چا کار نه دی. نو نن نظام په دې مکلف دی چې د علماو سره هم مشوره ولري او هم د علما کرامو نظرو ته توجه وکړي. زموږ ستاسې د فقاهت دا جزیه ده چې د مسلمانانو پر امیر باندې دا واجبه ده چې د څلورو طبقو سره به مشوره لري. په جایز و ناجایز کې، په حلال و حرامو کې به علما کرامو ته مراجعه کیږي. په ولسي موضوعاتو کې متدین، سپین ږیري، متنفذین مشران دې ته مراجعه پکار ده، مشوره ورسره پکار ده. په نظامي امورو کې نظامي قومندانانو سره مشوره د مسلمانانو پر امیر باندې واجب ده. او د وطن په آبادیو په جوړولو کې انجینر او ډاکټر دې ته د دې سره مشوره کول د مسلمانانو پر امیر باندې واجب ده. او هغه نظام به صاحب د بقای د دوام به ممتاز به کامیاب به چې د خپل علماو سره مشوره لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسې رسول دی، موږ ایمان پر راوړی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه دغه په شان کې فرمایي ما رأیت احدا اکثر مشورة من رسول الله صلی الله علیه وسلم. دومره ډېر مشورې والا مې په انسانانو کې څوک نه دی لیدلی لکه پیغمبر علیه السلام چې ډېره مشوره کول. یو د بدر په غزوه کې تاسې وګورئ چې کله خبره جنگ ته اوړي پیغمبر علیه السلام مشوره کوي
مقداد ابن اسود رضی الله عنه ورته وایي چې موږ داسې نه یو لکه د موسی علیه السلام قوم چې هغه ویله فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. پیغمبر علیه السلام ته یې دلاوري ورکړله، هغه ته اطمینان ورکوي. پیغمبر علیه السلام د جنگ تصمیم ونیوي. هلته چې کله خط جوړېږي، کمربند جوړېږي، په دغه وخت کې یو صحابي وویل چې دا ځای مناسب ځای نه دی. حضرت خباب بن منذر پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دا الهي امر دی او که په دې کې څه خبره کېدای شي. پیغمبر علیه السلام ورته نه، الهي امر نه دی، تغییر راتلی شي په دې کې. د هغه صحابي په مشوره باندې ځای بدلیږي. چې کله فتح راځي، در فتح وروسته د غنایمو په تقسیم کې بیا د صدیق اکبر او د حضرت عمر رضی الله عنهما سره مشوره کېږي. په یوه غزوه کې 3 وارې مشوره د الله د پیغمبر ثابته ده. یو شی چې د قدرمنو شیوخ سمو غوښتنه ده، احترامانه او زموږ ورته مشوره ده، هغه دا دی چې الله رب العالمین هغه نظام موږ تاسو ته راکړی چې ستا د مشورې احترام کیږي، ستا د نظریې احترام کیږي، ستا د فکر احترام کیږي او ستا د عزت نظام دی، ستا د ترقۍ نظام دی، ستا د اراداتو د تطبیق نظام دی. اسې نظام نه دی چې علماء کرام به بې عزته وه، علماء کرام به بې اعتباره وه، علماء کرامو ته به توجه نه کېدل. موږ تاسې په د خپلو تصانیفو کې، په دې فنونو کې، په دې خطبو مقدمو کې د اساتذو د قدرمنو علماو او شیوخو دا عبارات ډېر وینو چې دا پلانکی پاچا داسې ښه سړی دی، داسې بزرګ دی، داسې بزرګ دی، ملایکه یې ځینې جوړه کړي. هدف او مطلب دا نه دی چې د دې علماو مقصد، د دې مصنفینو دا مقصد و چې تملک یې د پاچا سره کوي. مطلب دا و چې دی د اسلام او د دین خواته تشویقوي چې دغه تصنیف چاپ سي، مسلمانان د دې نه مستفید وګرځېږي. نن داسې نظام دی، د نظام امیر درته وایي چې ته د اسلام دپاره، د دین دپاره، د وطن دپاره څه ولیکه، چاپېدل او اشاعت یې زما مسؤلیت دی، زه به یې کوم. نو الله پاک هغه وخت راوستلی دی چې موږ تاسې څه خدمت د دین وغواړو وکړو او هغه خدمت تطبیق سي، د مسلمانانو امیر هغه عملي کړي. او قدرمنو شیخ کرامو، موږ خواهش او غوښتنه دا ده، الله رب العالمین ډېر ښه فرصت راکړی دی موږ تاسې ته. د دغه فرصت نه باید موږ تاسې صحیح استفاده وکړو. قدرمن امیرالمؤمنین صاحب چې کوم احترام علماو ته لري، کوم شان د علماو د ده په ذهن کې دی او څومره د علماو ترقي غواړي، شاید په ډېرو تاریخو کې به داسې امیران نه وي تېر سوي په افغانستان کې چې دغسې توجه یې لري لکه زموږ ستاسې امیرالمؤمنین صاحب چې لري. نو په کار دا ده چې د دې فرصت نه استفاده وکړو او د موجوده نظام کلکه حمایه وسي، مشوره ورکول سي. تاسې د یوې جزئیې ته وګورئ، حنفي صاحب محترم اشاره ورته وکړله، په ټول افغانستان کې د علماء کرامو شورا وي او د سره پوره صلاحیت سره او د پوره واک سره او داسې شیوخ کرام په هغه کې مشران چې هغه الحمدلله په اعتبار د علم، په اعتبار د فکر، په اعتبار د جهاد هیڅ یو داغ نه لري، هیڅ یو مشکل نه لري. نو دا هم د هغه د اهمیت او علم ته د توجه یو مهمه سلسله ده. نو اوس چې د کابل ولایت د علماء کرامو د مجلس کوم هدف او مقصد دی، زما په نظر هدف هم دا شی دی چې دوی دا محسوسه کړې چې موږ ته یو دروند مسؤلیت په غاړه کې رالوېدلی دی. په کابل کې په میلیونونو خلک اوسېږي، د دې خلکو مشکلاتو ته رسیدګي دا یوازې په شلو کسو علماو، په دېرشو کسو علماو باندې نه تنظیمیږي. که زموږ سره د ټول ولایت په سطح باندې علما همکار پاتې سي، په کارو کې را سره شریکان سي، همکاري را سره وکړي، نو څه ناڅه به موږ په دې وتوانېږو چې د مسلمانانو مشکلات حل کړو، ولسونو ته آرام راوړو، مظلومان د ظلم څخه خلاص سي او خلکو ته خپل حقوق ورکول سي. اساسي غوښتنه او هدف شاید په دې مجلس کې همدا شی وي. زموږ هم دغه خواهش دی احترامانه چې ډېر قدرمن شیوخ، ډېر محترم علما کرام د دې شورا په عضویت او په رهبري کې دي. موږ تاسې به ټول په ګډه د کابل د علما کرامو د شورا سره همکاري کوو د دې دپاره چې د افغانستان مرکز کابل دی، د الله پاک جل جلاله په اعتبار د امن، په اعتبار د عدالت، په اعتبار د حقوقو د مسلمانانو داسې یو ولایت جوړ کړي چې ټول افغانستان د دې څخه رنګ واخلي. نو ټول به د دې علما کرامو شاته درېږو، حمایه به کوو او همکاري به ورسره کوو. او یوه غوښتنه په اخر کې
چې د قدرمنو علما کرامو څخه زموږ خصوصي غوښتنه ده هغه دا ده چې د عالي تحصیلاتو چې کوم نظام دی په دې نظام کې هم د علما کرامو دخل د شیوخ کرامو همکاري د هغو د علم څخه استفاده دا موږ یو ضرورت بولو دا یو مجبوري بولو ستاسې د شورا مسؤلینو الله پاک دې اجر ورکړي هغو زموږ سره وعده کړې ده چې موږ به شیوخ کرام درکوو ستاسې په پوهنتونونو کې به ستاسې سره په تدریس باندې مصروف وي هغه موضوعات چې تاسې لازم بولي هغه به ستاسې د محصلانو او د استادانو سره شریکوي نن خو الحمدلله ښه فرصت دی د کابل مخور شیوخو سپین ږیري علما دلته حاضر دي نو مخامخ مې دغه غوښتنه ستاسې قدرمنو علماو سره ده چې په دغه طرف کې زموږ سره همکاري وکړي تر څو د افغانستان آینده داسې جوړه شي چې د عصري علومو او د دیني علومو په مابین کې یو بعد نه وي ټول مسلمانان سره ورونه شي طالب و محصل هم سره وروري د پوهنتون استاد او د مدرسې استاد هم سره وروري هیڅ بعد و مشکل په مابین کې نه موجود الله رب العالمین ما بعد خوشحاله لره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته